معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. نوشتمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وړونو، په تېره برخه کې مو وویل صدیق علي کنډراپور ته روان و او په لاره کې د انګریزانو کښتۍ ورته ښکاره سوې او بیرته پټه سوې. تر دې وروسته په لاره کې څه د پام وړ پیښه ونه سوه او یوه ورځ سهار وختي د صدیق علي کښتۍ د کنډاپور په بندر کې ولاړه وه. د کلا ساتونکي او د کښتۍ ماڼوګان د سامان په کښته کولو بوخت وه. رضیه د خپل پلار د ویښولو هڅه کوله. ویل یې پلار جانه جګ لکه چې بندر ته راورسېدو. پلار یې وویل لورې مه مې ځوروه، او بیا پر بل لټ واوښت او بیرته ویده سو. رضیه بیا د هغه مټ وخوځاوه. ویې ویل پلار جانه وګوره لکه چې کنډاپور ته راورسېدو. پلار یې په عذرمنه لهجه ورته وویل د خدای لپاره مې خوب ته پرېږده، کنډاپور تر اوسه پورې ډېر لیرې دی. رضیه ناهیلې له خونې راووتله. صدیق علي د کښتۍ پر غولي ولاړ و او سپایانو او ماڼوګانو ته یې د سامان د کوزولو په اړه لارښوونه کوله. رضیه تر لږ ځنډه د هغه نه څو ګامه لیرې ولاړه وه او بندر لوري ته یې کتل. د سترګو پرته د دې نور مخ په پرده کې پټ و. صدیق علي یو ځل هغې ته وکتل او په بې پروایي یې مخ ترې واړوه. په کښتۍ کې له لومړي لیدو وروسته د هڅه کوله چې ځان ترې لیرې وساتي. رضیه تر څه ځنډه پورې زړه نازړه ولاړه وه. بیا ورغله، جرأت یې وکړ او د صدیق علي پام یې ور واړوه. ویې ویل دا کنډاپور دی؟ صدیق علي وویل هوکې، موږ د شپې په 3مه برخه کې دلته راورسېدو. رضیه وویل چا زموږ پوښتنه نه ده کړې؟ زما باور دی چې ورور به مې پوښتنې ته راغلی وي. صدیق علي وویل کیدای شي ورور دې په بندر کې چېرته ولاړ وي. زه ګمان کوم چې څوک به دا اټکل نه کوي چې تاسو په دې کښتۍ کې راسئ. رضیه له لږ ځنډ وروسته وویل د خدای شکر دی چې په خیر راورسېدو، که نه ته خو دې ته چمتو وې چې په لاره کې موږ له کښتۍ نه ټېر وهې. صدیق علي وویل ځینې دندې ډېرې بې خوندې او ستوغې وي او دا له هغو نه یوه وه. په هر صورت زه خوښ یم چې تاسو په زحمت نه سوئ. اوس تیارېږئ، ستاسو کښتۍ تیاره ده. ما د کلا قومندان ته ستاسو د راتلو احوال ورکړی، ښایي هغه مو هرکلي ته راسي. رضیه وویل په هغه ورځ لکه چې زما خبرې ښې در باندې ونه لګېدې، ما نیت کړی و چې کنډاپور ته ورسېدو بخښه به درڅخه وغواړم. صدیق علي په بې پروایي ځواب ورکړ په خبرو کې ښایي ما هم ستا له څه لحاظ نه وي کړی. دریغه زه پر دې خبر وای چې ته ماښام مهال په کښتۍ کې له سپرېدو ویرېږې. رضیه وویل دا بالکل دروغ دي. رضیه تر صدیق علي خپل پلار ته ډېره ګواښوله او د خونې په لور روانه سوه. لږ ځنډ وروسته یې نصرالدین تر مټ نیولی و او په زوره زوره جټکې ورکولې. ورته ویل یې پلار جانه تا هغه نیم لیوني سړي ته ولې ویلي چې زه پر کښتۍ د سپرېدو ویرېږم؟ نصرالدین راجګ سو. ویې ویل داسې ښکاري ته مې نن خوب ته نه پرېږدې. لږ ځنډ وروسته نصرالدین، رضیه او د هغوی یوه خدمتګاره او نوکران په یوه وړوکې کښتۍ کې سپاره سول او د بندر په لور وخوځېدل. صدیق علي خان پر دوی پسې په بله کښتۍ کې سپور و. دواړه کښتۍ په یوه وخت له څنډې سره ولګېدې. د کنډاپور د کلا قومندان له څو تونو منصبدارانو او سرتیرو سره د هغوی هرکلي ته ولاړ و. یو ځوان را وړاندې سو. لومړی یې نصرالدین او ورپسې رضیه لاس ونیول او له کښتۍ یې کوز کړل. د کلا قومندان له صدیق علي سره تر څرمسې وروسته نصرالدین ته مخ ور واړوه او ویې ویل موږ ستاسو د سفر مناسب تیاری کړی دی، راځئ لومړی په کلا کې سباناري وکړو. نصرالدین د صدیق علي پام یوه ځوان ته ور واړوه چې له رضیې سره ولاړ و. ورته ویې ویل کپتان صاحب دا زما زوی افتخارالدین دی. افتخارالدین وړاندې راغلی او له صدیق علي سره یې تاوده ستړیمسه وکړل. د کلا قومندان خپل سرتیرو ته امر وکړ
د دوی سامان کلا ته یوسئ. افتخار الدین قومندان ته وویل خو موږ چې ډوډۍ وخورو له دې ځایه به روانېږو. نصر الدین سمدستي وویل نه نه، موږ چې ډوډۍ وخورو زه غواړم لږ ویده سم، نور موږ ډېر بیړني نه یو. سرتیرو سامان اوچت کړ او نصر الدین او ملګري ورپسې روان سول. د کلا قومندان صدیق علي ته وویل زه ستا مننه کوم چې دوی دې راوستل. والي صاحب پر ما ډېر په غوسه و. څو ورځې مخکې هغه حکم کړی و چې د دوی د راوستو لپاره یوه ځانګړې کښتۍ ورپسې واستوم. له بده مرغه دلته هېڅ کښتۍ نه وه. بیا دوهم حکم راغلی چې د بنګلور پوځي سالار ته دا امر سوی دی چې د دوی د سفر لارې چارې برابرې کړي، ځکه له دې ځایه د کښتۍ استولو ته اړتیا نسته. د دوی زوی له یوې اونۍ راهیسې دلته د دوی د راتلو انتظار کوه، خو پرون سهار یې دریم حکم راغلی چې نور د سمندر لارې ډېره خطرناکه ده. که دوی نه وي رسېدلي نو د ځمکې له لارې څو تنه سرتیري بنګلور ته واستوه چې هغوی د ځمکې له لارې د راتلو څه چاره وکړي. ما د دې حکم سره سم څو تنه بنګلور ته واستول. صدیق علي وویل والي صاحب یو باخبر انسان دی. د سمندري سفر په اړه د ده اندېښنې بې ځایه نه وي. ما په لاره کې د انګریزانو یوه کښتۍ ولیده، تاسو هم باید سک اوسئ. یو ځوان له ګڼې ګوڼې راووتی، روژانه روژانه نارې وهلې او صدیق علي ته رانږدې سو. صدیق علي هغه په غېږه کې ونیو. ویې ویل مسعود علي ته څه وخت راغلې؟ مسعود علي وویل ورور جانه زه له 3 ورځو راهیسې دلته یم. موږ د دې کلا شاوخوا د دفاعي پوستو د ساتنې لپاره را استولي یو. زموږ کنټکونه له دې ځایه 2 میله وړاندې اړولي دي. که ته اوس وزګار وې نو راسره ولاړ سه. اسد خان کاکا دي چې وویني نو ډېر به خوشحاله سي. صدیق علي وویل هغه هم دلته دی؟ مسعود علي وویل هوکې ورور جانه، که درته ووایم چې هغه زموږ قومندان دی نو حیران به سې. راځه زه دې ورولم. صدیق علي وویل تر اوسه په کښتۍ کې 2 توپونه پاته دي. زه چې هغه هم پرې راکوز کړم نو بیا به د سره ولاړ سم. نږدې 1.5 ساعت وروسته چې توپونه له کښتۍ نه راکوز سول او څنډې ته راوستل نو صدیق علي د کلا قومندان ته وویل نور کښتۍ ته د غلې بارول ستا پر غاړه دي. زه غواړم چې تر سبا سهاره مخکې له دې ځایه وخوځېږم. د کلا قومندان ورته وویل د غلې لپاره ته باید 2 ورځې انتظار وکړې. صدیق علي وویل د بنګلور پوځي سالار ماته امر کړی دی چې سمدستي بیرته ولاړ سم. تا ته د هغه هدایت نه دی رسېدلی؟ د کلا قومندان وویل د هغه هدایت را رسېدلی، خو ماته د بندنور والي امر کړی دی چې د ده له اجازه پرته له دې ځایه هېڅ شی ونه لیږو. ما د بنګلور د پوځي سالار لیک دته ور واستوه، خو تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی. راځه ته په کلا کې اوسېږه. زما تمه ده چې نن یا سبا ته د هغه ځواب راسي. صدیق علي ځواب ورکړ نه، زما ځای په کښتۍ کې دی. زه اوس غواړم له اسد خان سره ووینم. راځه مسعوده. مسعود علي وویل ورور جانه زه پلي راغلی یم، که ته غواړې نو په کلا کې د اسونو بندوبست کیدای سي. صدیق علي وویل نه، زه غواړم پلي ولاړ سم. صدیق علي او مسعود د سمندر پر غاړه غاړه له څو پوستو نه تر تېرېدو وروسته ښي لوري ته وګرځېدل او کوم 2 میله وړاندې چې ولاړل د خوندي پوځ پړاو ته ورننوتل. اسد خان له خپلې خیمې نه د باندې قدم وهه. ناڅاپه یې صدیق علي ته پام وسو او د ستړمسه لپاره یې لاس ور وړاندې کړ. ویې ویل اوهو دا ته دلته څه کوې؟ صدیق علي وویل ښاغلیه ما د بنګلور وسله راوړه او نن راورسېدم. دا اوس مسعود راته وویل چې ته دلته یې او زه حیران یم چې. اسد خان وویل ولې چپ سوې؟ ووایه څه خبره ده؟ صدیق علي وویل هیڅ خبره نه ده کاکا جانه. اسد خان په خندا وویل بچیه تا دا غوښتل ووایه چې په دې عمر کې د سرتیرو جامې عجیبې راسره ښکاري؟ صدیق علي وویل نه کاکا جانه، ما اصلا غوښتل دا ووایم چې تا په میسور کې د جګړې له ډګره د باندې زیاته اړتیا ده. اسد خان وویل زه په بیړني وضع کې هسې د ځان ډکولو لپاره رالېږلی یم. صدیق علي وویل کاکا جانه دا هسې ستا خاکساري ده. زه خبر یم چې 2 کاله مخکې د میسور د پوځ غوره منصبدارانو ستا پر پوځي وړتیا اعتراف کاوه. اسد خان وویل زویه دا د هغو ورځو خبره ده چې زما په رګونو کې وینه وه. اوس خدای ته دعا کوه چې ځان د دې دندې وړ ثابت کړی سم. صدیق علي وویل کاکا جانه ته د هرې دندې وړتیا لرې، زه یوازې ستا د سر دعا کوم. اسد خان وویل چې په پوځ کې پاته سم روغتیا به مې ښه سي. ته تر څه وخته دلته یې؟ صدیق علي وویل
ما غوښتل سبا سهار وختي له دې ځایه وخوځېږم، خو اوس ښایي څو ورځې پاته سم. محترمو اورېدونکو، صدیق علي نوره ورځ له اسدخان او خپل ورور سره په پړاو کې تېره کړه. له لمر لوېدو لږ وړاندې چې ده له اسدخان نه بېرته خپلې کښتۍ ته د تلو اجازه وغوښتله، نو مسعود علي تر څنډې پورې ورسره ملګری سو. کلا ته چې رانږدې سول، افتخار الدین یې ولید چې د بندر له لوري را روان و. هغه په لاس کې له اشارې وروسته په ګړندیو ګامونو د دوی په لور راغلی او ویې ویل: زه کښتۍ ته ستا په لټون پسې تللی وم. صدیق علي وویل: ولې خیرت خو دی؟ ما فکر کاوه چې تاسو به تللي واست. افتخار الدین وویل: ما غوښتل چې همهغه مهال وخوځېږو، خو پلارجان مې سفر ته تیار نه و. اوس به موږ که د خدای رضا وه سهار وختي وخوځېږو. پلارجان مې هیله درلوده چې تاسو د شپې ډوډۍ له موږ سره وخورئ. صدیق علي وویل: ډېر ښه ده، خو زه به زیات در سره ایثار نسم، ځکه چې د شپې مهال زه باید په کښتۍ کې وم. افتخار الدین وویل: موږ به دې ډېر زر اوزګار کړو، راځه. پلارجان مې ویل چې لاس نیولې دې را سره بوزم. صدیق علي مسعود ته اشاره وکړه، ویې ویل: دا مې ورور مسعود علي دی. افتخار الدین مسعود ته لاس ورکړ، ویې ویل: زما نوم افتخار الدین دی، ما دلته په بندر کې 2 ځلې ته لیدلی یې، راځه ته هم له موږ سره ولاړ سه، پلارجان به دې په لیدو ډېر خوښ سي. مسعود علي ځواب ورکړ: خو زه غواړم چې بېرته مې خپل پړاو ته ولاړ سم. افتخار الدین وویل: زه به تا له خپل نوکر سره پر آس واستوم. د افتخار الدین په ټینګار مسعود علي د هغه بلنه رد نه کړی سوه. لږ ځنډ وروسته دوی درې واړه د کلا په یوه خونه کې له نصرالدین سره ناست وه. رضیه د څنګ په خونه کې د یوه نیمکش وره تر شا ولاړه وه. افتخار الدین او مسعود په لومړي لیدو کې داسې ګڼله لکه دوی چې له ډېرو مودې را په دې خوا له یو بل سره پیژني. د نصرالدین یو نوکر خونې ته ورننوت او ویې ویل: د کلا قومندان غواړي له تاسو سره وویني، په دروازه کې ولاړ دی. نصرالدین راجګ سو، ویې ویل: دننه یې راوله. نوکر د باندې ووت او څو شېبې وروسته د کلا قومندان خونې ته وننوتی. صدیق علي، مسعود علي او افتخار الدین یې هرکلي ته ودرېدل. د کلا قومندان وویل: له بنډنور نه د والي صاحب استازي دا اوس را ورسېدی. هغه ټینګار کړی دی چې که تاسو رسېدلي یاست نو سمدستي باید هلته روان سئ. نصرالدین وویل: مهرباني وکړه، موږ که د خدای رضا وه سبا سهار وختي روانېږو. قومندان وویل: زما په خیال خو چې تاسو له ډوډۍ وروسته سمدستي روان سوي واست دا به ډېره ښه وي. نصرالدین ځواب ورکړ: والي صاحب ته به معلومه نه وي چې خدای شپه د خوب لپاره پیدا کړې ده. د کلا قومندان وویل: ښاغلیه، والي صاحب داسې احساسوي چې د سمندر غاړې تل له خطر سره مخامخ وي او دلته ستاسو پاتې کېدل مناسب نه دي. نصرالدین ځواب ورکړ: دغه کلا تر کښتۍ په هر حالت کې خوندي ده او والي صاحب به تر دې هم خبر نه وي چې موږ دلته رارسېدلي یو. قومندان وویل: خو هغه ستاسو د راتلو تمه درلوده. نصرالدین وویل: په هر صورت د شپې لخوا خو د سفر هیڅ مجال نسته. که ته په دې کلا کې زموږ په پاتې کېدو خوښ نه یې نو موږ دې ته چمتو یو چې پوځي پړاو ته ولاړ سو. د کلا قومندان وویل: ښاغلیه، دا ته څه وایې؟ که ته امر وکړې ټوله کلا به درته تشه کړم. صدیق علي پوښتنه وکړه: د والي صاحب استازي د غلې په اړه هم څه پیغام راوړی دی؟ د کلا قومندان وویل: نه، د غلې په اړه هغه هیڅ نه دي لیکلي، خو دا څه د اندېښنې خبره نه ده. ډېر امکان لري تر سبا پورې حکم راورسېږي. که سبا ته نه وي نو بله ورځ به خامخا راورسېږي. لږ ځنډ وروسته دې خلکو د کلا له څو نورو منصبدارانو سره په یوه لویه خونه کې ډوډۍ خوړله. پر سترخوان نصرالدین ډېر خوږ مجلس کاوه، خو د کلا قومندان بیا ډېر په چورتونو کې و. نصرالدین د کومې ټوکې نه وروسته له هغه نه پوښتنه وکړه: ته ډېر غمجن ښکارې، خیر خو دی؟ قومندان وویل: ښاغلیه، هېڅ خبره نه ده. او بیا هغه د مسکی کېدو هڅه وکړه. د ډوډۍ له خوړلو وروسته نصرالدین او د هغه زوی د صدیق علي او مسعود علي د رخصتولو لپاره د کلا تر دروازې پورې راغلل. د مسعود علي لپاره د افتخار الدین یوه نوکر اس تر جلب نیولی ولاړ و. نصرالدین له صدیق علي سره د خطبهواني پر وخت وویل: موږ به سهار وختي روانېږو، ځکه خو بیا له تا سره لیده نشي کېدی. بیا هم زما باور دی چې دا به زموږ وروستی لیده کاته نه وي. محترمو اورېدونکو، د شپې په 3مه برخه کې توپونه وغړمبېدل او له دې سره د ماڼوګانو چیغې او کوکارې پورته سوې. صدیق علي په دې شود کې له درانه خوبه راویښ سو. هغه په منډه راغلی او د کښتۍ غولي ته راغی. د ده کښتۍ د جنوب او لویدیځ لوري د 2 کښتیو تر ډزو لاندې وه.
د شمال لوري ته د توپونو ډزې واورېدې. یو ماڼو په منډه ورغلی او ورته وویل زموږ کښتۍ د دښمن د کښتیو تر برید لاندې ده. داسې ښکاري چې هغوی د شمال پر ساحلي پوستو هم ډزې کوي. صدیق علي د لنګر پورته کولو او د بادبانونو د پرانیستلو حکم وکړ، خو یوه ګولۍ راغله او د بادبان په لوی تیر ولګېده او تیر مات سو راولوېدی. د صدیق علي پر کښتۍ 5 وړوکي توپونه درېدلي وه. ده د ځوابي ډزو امر وکړ، خو د دښمن 2 سترې کښتۍ د دوی د توپونو له دم نه ډېرې لیرې وې او ډزې یې کولې. په 10 دقیقو کې دننه د صدیق علي په کښتۍ کې درزونه را پیدا سول. یوه ماڼو چیغې کړې کښتۍ ډوبېږي. صدیق علي ماڼوګانو ته امر وکړ چې سمندر ته دننه ور وغورځوي. بیا یې څنډې ته وکتل او یوه شېبه وینه په رګو کې وچه سوه. د کلا توپونه چوپ وه او د هغو پر یو برج مشالونه لیدل کېدل. د څنډې پر پوستو چې توپونه ډزې کولې د شپې له خوا یې لمبې ډېرې سهمجنې او ویرېجنې ښکارېدې. صدیق علي له ډوبېدونکي کښتۍ نه ټوپ وواهه او د څنډې په لور یې لامبو ووهله. دی حیران و چې د کلا د مشالونو له لارښوونې سره سره د دښمن د توپونو د ډزو نښه اوس هم د کلا پر ځای د ډوبېدونکي کښتۍ ته وه. د ده 2 تنه ملګري څنډې ته رسېدلي وه. د هغو ته وویل تاسو هم دلته د خپلو نورو ملګرو انتظار وکړئ چې کوم وخت هغوی څنډې ته راورسېدل نو ټول بیا د شمال د څنډې پوستو لوري ته راسئ. د پوستو شاته د خوندي پوځ د کنټکونو پړاو و. زه به هلته ستاسو انتظار کوم. یوه ماڼو وویل ته دومره لیرې پړاو ته ځې ولې دلته لنډ کلا ته نه ځې؟ وګوره پر برجونو مشالونه بلیږي. داسې ښکاري چې د کلا ساتونکي بنګ وهلی دي او ویده دي. صدیق علي ځواب ورکړ زما باور دی چې د کلا ساتونکي ټوله شپه نه دي ویده سوي. دوی د دښمن د راتلو په خوښۍ کې مشالونه بل کړي دي. اوس تاسو ته دروازې نه پرانیستل کیږي. دوی به یې هغه وخت پرانیزي چې د دښمن پوځ د کلا د نیولو لپاره راسي. ماړو وویل که ته د پړاو په لور ځې نو 2 تنه نور کسان هم د سره بوزه. صدیق علي وویل ډېر ښه ده. تاسو نه چې کوم کسان ګړندي منډې وهلی سي 2 تنه چې زما سره راځي. د شپې په تیاره کې د توپونو لمبو صدیق علي ته لاره وښودله. لومړی پوستې ته چې ورسېدل ورته معلومه سوه چې د پړاو خوندي پوځي دلګۍ هم د ساحلي پوستو د ساتنې لپاره رارسېدلې وې. صدیق علي پړاو ته له تلو نه تیر سو او د اسد خان د موندلو په لټه کې راتلونکي پوستو په لور وړاندې روان سو. د ده شا او اړخونو ته د توپونو ګولۍ لګېدې. 2 نورو ملګرو یې همت بایلود او یوې پوستې ته وګرځېدل. دی به چې هرې پوستې ته ورنږدې سو په لوړ غږ به یې ویل قومندان چېرته دی؟ په ځواب کې به ده د سرتیرو ورخطا غږونه اورېدل. قومندان تر اوسه دلته و. د اوس پر آس پور وړاندې ولاړی. صدیق علي چې 5مې پوستې ته ورسېدی خپله پوښتنه تکرار کړه. په تیاره کې یې د مسعود علي غږ واورېد ورورجانه قومندان په وړاندې پوسته کې دی. هغه ټپي سو او له آس نه راولوېدی. صدیق علي وړاندې ورغلی او مسعود علي یې تر مټ ونیوی او ورته وویل ته ما هغه ته بوزه. دوی په منډه وړاندې پوستې ته ورغتل او مورچې ته ننوتل. اسد خان پر ځمکه پروت و او 2 تنه سرتیري او منصبداران یې شاوخوا ته راټول وه. صدیق علي ته نږدې کښېناست او په ژړغوني غږ یې وویل کاکا جانه. هغه په کمزوري غږ وویل څوک یې؟ صدیق علي ته دلته ستا کښتۍ څه سوه؟ صدیق علي وویل زما کښتۍ ډوبه سوه. ستا ټپونه خو به ډېر زور نه وي. اسد خان وویل زما د ټپونو غم مه کوه زما وخت رسېدلی دی. صدیق علي وویل کاکا جانه په دغسې وضع کې دې ته اړتیا وه چې پوځ دې شاته کړی وای. اسد خان ځواب ورکړ د دې پوستو ساتنه زما دنده وه. صدیق علي وویل د دې پوستو سرتیرو له لیرې ویشتونکو توپونو پرته هیڅ نسوای کولی او هغه له تا سره نشته. اسد خان وویل زموږ سره 4 لوی توپونه وه. هغه ما د کلا د قومندان په ټینګار کلا ته دننه واستول. تاسو دې ته اړتیا نه لرئ چې پر ما راټول سي. اوس تاسو دنده دا ده چې دښمن د شپې لخوا پرې نږدې چې پر څنډه پلي سي. صدیق علي وویل کاکا جانه دښمن دلته پوځونه نه پلي کوي. هغوی پوهیږي چې د کلا شاوخوا سیمه دوی ته ډېره خوندي ده. اسد خان وویل زه په خبره پوه نه سوم. صدیق علي ځواب ورکړ کوم وخت چې د دښمن کښتیو زموږ پر کښتۍ ډزې کولې نو د کلا توپونه چوپ وه. یوازې دا هم نه د کلا ساتونکو مشالونه بل کړي وه او دا یې ښودله چې موږ دلته یو ځکه خو ستا د توپونو مخ باید بل لوري ته وای. اسد خان ناڅاپه غوښتل چې راکښېني خو له درده یې
زګروی وکړ او بیرته څملاست. لږ ځان وروسته یې وویل صدیق علي ستا مشوره څه ده؟ زما خو په هېڅ سر نه خلاصېږي. صدیق علي وویل زما باور دی چې په دې مورچلونو د دښمن ډزې هسې د ښودنې لپاره وې. دوی به سهار مهال ښه په ډاډه زړه کلا ته نږدې پوځونه پلي کړي. که ته غواړې کندهار وژغورې نو تر سهار مخکې باید کلا ونیسو. ته د پړاو سپرو ډلو ته دا حکم واستوه چې دې لوري ته سمدستي راتلو ته اړتیا نشته. دوی چې د دښمن د جنګي کښتیو د توپونو د دم نه لیرې اوسي. بیا که دښمن پوځ پلي کړ نو له دې نه به کار واخلو. اسد خان وویل صدیقه زما وخت را رسېدلی دی. زه پوهېږم چې خدای ته دلته هسې نه یې را استولی. تر څو دلته زما پر ځای بل څوک نه دی را استول سوی. زه د دې پوځ قمنده تا ته سپارم. صدیق علي وویل کاکا جانه زما باور دی چې ته به ډېر زر روغ سې. دا یې وویل او بیا صدیق علي سرتیرو ته مخ ور واړوه. ویې ویل دی پړاو ته کوم خوندي ځای ته ورسوئ؟ دغه ځای خوندي نه دی. اسد خان په کمزوري غږ وویل زویه ته وخت مه تېروه، نور ما ته هېڅ ځای هم ناامنه نه دی. سرتیرو اسد خان په تخته واچوه او راپورته یې کړ چې یو تن یې وویل په بیړه یې راوړئ، دا خو بېسده سوی دی. پوځي طبیب په بیړه د هغه پر ګونو ګوتې کښېښودلې او بیا پرې ورټیټ سو او پر ټټر یې غوږ ور کښېښود. بیا یې وویل نور دی هېڅ شي ته اړتیا نه لري. محترمو اوریدونکو، صدیق علي یو نیم سلطنه سرتیري د ساحلي پوستو د ساتنې لپاره پرېښودل او د خوندي پوځ 1000 تنه سپاهان یې د کلا په لور د پرمختګ حکم وکړ. د سهار له رڼا سره د دښمن د کښتیو ډزې هم چوپې سوې. د صدیق علي په لارښوونه دغه پوځ چې کلا ته نږدې سوه نو پر برج یې سپین بیرغ ولید. صدیق علي دروازې ته نږدې ورغلی او چیغه کړه دروازه پرانیزئ. تر څه ځنډه یې څه ځواب وانه ورېد. بیا د لویې دروازې تر څنګ وړوکې دروازه خلاصه سوه او د صدیق علي د اټکل پر خلاف د کلا قمندان د باندې راووت. ویې ویل ستاسو قمندان چېرته دی؟ صدیق علي وړاندې ورغلی او ویې ویل د دې پوښتنې تر ځواب مخکې زه دا پوښتنه درنه کوم چې دا د سولې بیرغ دی د چا په امر پورته کړی دی؟ د قلا قمندان ځواب ورکړ ته له ما نه د دې پوښتنو حق نه لرې، خو ستا د تسلي لپاره باید ووایم چې ما تر ځان نه د لوړو امیرانو په حکم دا کار کړی دی. صدیق علي وویل د برید پر وخت چې تا مشالونه پر برج بل کړي وه هغه به هم په غالب ګمان د کوم لوی چا په حکم وه؟ قمندان وویل هوکې. صدیق علي وویل زه غواړم پر دې پوه سم چې دا مشر څوک دی؟ قمندان وویل زه دا ځواب یوازې د پوځ قمندان ته ورکولی استم، ستا له دې معاملې سره هېڅ نسته. صدیق علي وویل اوس مهال زه د دې پوځ قمندان یم. قمندان وویل که ته د پوځ قمندان وې نو د بنډنور د والي لخوا تا ته حکم راغلی چې تاسو پوځ له دې ځایه وباسئ او د حیدرګړ په لور ولاړ سئ، هلته به تاسو ته نورې لارښوونې ورسیږي. صدیق علي وویل زه تر هغو پورې نوی ګام نه اخلم تر څو چې د بنډنور له والي نه د هغو په خلي ونه کړم. دې پوځ ته یې د کندهار د ساتنې لپاره دنده سپارلې ده او موږ به تر هغه وخته د کندهار ساتنه کوو تر څو دښمن د دې کلا دیوالونه نه وي نړولي. د کلا قمندان مخ د غصې تک سور واوښت. ویې ویل له دې کلا سره ستا هېڅ کار نسته، د دې د ساتنې په اړه فکر کول زموږ کار دی. صدیق علي وویل تا یې د ساتنې لپاره دا نوې لاره غوره کړې ده چې شپه سي د کلا پر دیوالونو مشالونه بل کړئ او چې سهار سي سپین بیرغ پرې ورپوئ. قمندان وویل ما چې څه کړي ټوله پړه یې پر غاړه اخلم. موږ ته دا امر سوی و چې د خطر پر مهال دغه کلا پرېږدو. صدیق علي وویل تاسو ته دا امر هم سوی و چې د خطر پر مهال دښمن ته دا ووایاست چې ستاسو سره جنګېدونکی پوځ د باندې په پړاو کې پروت دی. قمندان وویل دا زما دنده وه چې خپل پوځیان له بېځایه مرګه وژغورم، خو له تا غوندې بې شرمه سړي سره خبرې هېڅ ګټه نه لري. که تا ته د دغو سرتیرو ژوند څه ارزښت نه لري نو د خپل واک یې چې د دښمن توپونو ته ټټر سپار کړې. ما ته دا حکم سوی دی چې ځان حیدرګړ ته ورسوم. قمندان دا وویل او د کلا په لور وګرځېدی، خو صدیق علي ناڅاپه وړاندې ورغلی او د ده مخه یې ونیوله او توره یې راوکښله. د ده پر ټټر یې ورکښېښوده. ویې ویل ته کلا ته نسې ننوتلی. د سترګو په رپ کې دننه پهرهدارانو د څنګ دروازه دننه لوري نه وتړله. له کلا قمندان وویل ته به ښایي خبر نه وې چې سرتیري دي اوس زموږ د ګولۍ تر دم لاندې دي. که ته برج ته د تلو زحمت وګالې نو ډېر ښه به دې سر خلاص سي. صدیق علي وویل ته به دې ته پای ته رسې چې ووینې زما سر څومره خلاص سوی دی.
که په یوه دقیقه کې دننه دروازه بیرته نه سوه خلاصه نو زما توره به ستا تر ټټر بوټي ختلې وي. د کلا قومندان د سجکالي تر ګواښ د هغه د تورې د څوکې له زوره زیات وویرېده او بې له ځنډه یې لوړ غږ وویل دروازه خلاصه کړئ. دروازه خلاصه سوه او سجکالي له خپلو زرو تونو پوځیانو سره وننوتی. د کلا سپایانو په اندېښنه جید نندارې ته کتل. سجکالي په لوړ غږ وویل د کوم هېواد په پوځ کې چې خائن وي د هغو اوسپنیزې کلاګانې هم خوندي نه وي. زما دوستانو د دې کلا قومندان له دښمنانو سره ملګری سوی دی. د میسور پوځ ستاسو او ستاسو د راتلونکو نسلونو د عزت او خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د میسور بری به د دې هېواد د هر باعظمت انسان بری وي چې د یو عزتمن ولس د یو وړګړي په توګه غواړي ژوند وکړي او که خدای مکړه میسور ماته وخوړه نو پایلې به یې یوازې تر میسور پورې ایسارې پاتې نه سي او د هندوستان هر خپلواکي خوښونکي به دا حس کړي چې نور دې ته د عزت او ابرو ژوند ناشونی دي. ستاسو د کلا قومندان ته له پخوا نه د دښمن د یرغل په اړه معلومات و او د له هغو د هرکلي لپاره د کلا پر برجونو مشرانو بل کړي وه. د دې بېغیرتۍ او نامردۍ په سبب زموږ ډېر کسان شهیدان سول. که چیرې ما هر خائن د کلا پر دروازه کې 40 ځله غرغړې کولی سوای زه غواړم پر دې پوه سم چې له تاسو نه څوک پر دې دسیسه کې ګډون لري. د کلا سرتېرو څه ځواب ورنه کړ. سجکالي لږ ځان وروسته بیا وویل زه دا درڅخه پوښتم چې تاسو د دښمن پر خلاف په جګړه کې زموږ سره ملګري یاست او که د غدارانو او بېغیرتانو مرګ ته تیار یاست. یو ځوان وړاندې سو او ځواب یې ورکړ موږ ستاسو سره ملګري یو. څو نورو کسانو هم د هغه په څیر ملاتړ اعلان کړ او هغو یو یو راغلی او د سجکالي پر شاوخوا راټول سول. سجکالي وویل په دې کلا کې د وسلو کمی نسته. د بارودو کومه ځنیمه چې ما راوړې وه دومره ده چې لږ تر لږه تر یوې اونۍ پورې د دښمن سره جګړه پرې کېدی سي. په دې موده کې به موږ ته د خامخا مرسته راورسېږي. یو ځوان منصبدار وړاندې راغلی او ویې ویل موږ ستاسو سره سرښندنې ته چمتو یو خو له موږ سره چې څومره بارود دي هغه د یوې ورځې لپاره هم بس نه دي. تاسو چې کوم بارود په کښتۍ کې راوړې وه هغه د شپې له برید مخکې سمندر ته وغورځول سوه. د کلا قومندان د دښمن سره تر جوړجاړي وروسته پر موږ ډاډه نه و. ده دا اندېښنه درلوده چې موږ پر خلاف راپورته نه سو. د دې مطلب دا دی چې دې سړي د کنداپور د برخلیک پرېکړه د دښمن له راتلونکو نه وړاندې کړې وه. دی بوځي او له کلا نه د باندې یې پر کومه ونه پورې راوځړوئ. د سجکالي په اشاره څو سرتېرو خپلې برچې د کلا قومندان ته نیغې کړې او ورته یې وویل چې د باندې ووځه. هغه چیغې کړې د بنډنور والي به زما په بدل کې تاسو ټول په دار وځړوي. ما د هغه امر ته غاړه ایښوه خو دا غوښتنه کوم چې معامله مې هغه ته وسپارئ. د خدای لپاره کوم څوک واستوئ او له هغه نه زما په باب پوښتنه وکړئ یا ما په خپله بنډنور ته واستوئ. سجکالي وویل که ته د بنډنور د والي ورور وای هم له دې خیانت نه وروسته به مو ستا په اړه د نورو پلټونو اړتیا نه لیده. که ته د معظم سلطان ورور وای هم نو همدغه چلن به مو درسره کاوه. ناصرالدین افتخارالدین او رضیه د خپلو کوټو راووتل او د ډېرې اندېښنې په حالت کې یې دا ننداره لیدله. افتخارالدین سپایان له خپلې مخې لرې کړل او وړاندې ورغلي. ویې ویل وروڼو دا سړی دروغ وایي. د داسې چا پر خلاف دروغ وویل چې حیدرعلي خپل زوی ګاڼه. د ده لپاره هر ډول سزا لږ ده. زه خو وایم چې له ده سره کوم سرتېري او منصبداران په دې دسیسه کې شریک دي ټول غړغړه کړي. سجکالي وویل افتخاره زه به د دې خبرې ښه پلټنه کوم خو اوس مهال زموږ په مخ کې تر ټولو لومړۍ خبره د دې کلا ساتنه ده. زه دا غواړم چې تاسو د بیا جګړې له پیل کېدو مخکې له خپل پلار او خور سره د دې ځایه ووځئ. افتخارالدین ځواب ورکړ زه یو سرتېری یم او خور او پلار به مې هم دا ونه غواړي چې میدان پرېږدم او وتښتم. له ما سره چې کوم 10 تنه راغلي وه بډنور ته د دوی د رسولو لپاره بس دي. سجکالي وړاندې راغلی او نصرالدین ته یې وویل زه غواړم چې تاسو وخت له لاسه ورنه کړئ. تاسو چې بنډور ته ورسېږئ والي ته به زما دا پیغام ورسوئ چې د کنداپور پوځ به د خپل ژوند تر وروستي سلګۍ پورې مقابله کوي. نصرالدین وویل زه چې هلته ورسېدم دا هڅه به وکړم چې تاسو ته مرسته راواستوم. لږ ځان وروسته د کلا دروازې نه د باندې افتخارالدین له خپل پلار او خور سره خدای پاماني کوله. مخامخ پر یوه ونه د کلا د قومندان مړی راځړېدلی و.
رضیه چې پر آس پرس وه سترګې راډکې سوې او ویې ویل ورور جانه ځان ته دې لږ پام کوه. له برج نه یې وسرتېري په لوړ غږ وویل مخامخ د دوی لویو کښتیو نه وړوکې کښتۍ ته پوځ راکښته کېږي او له شمال لویدیځ نه 4 نورې کښتۍ دې لوري ته را روانې دي. صدیق علي وویل سپایانو خپلې مورچلې کلکې کړئ او سپین بیرغ راکښته کړئ، د کلا دروازه وتړئ. افتخار الدین وویل انګریزان تر جګړې پر چل ول زیاته تکیه لري، موږ باید سپین بیرغ هغه مهال راکوز کړو چې د دوی کښتۍ زموږ د توپونو دم ته برابرې سي. صدیق علي وویل د جګړې او سولې په باب زموږ اصول له دوی سره توپیر لري. زه د سلطان ټیپو سرتېری یم او سلطان به هیڅکله هم ونه غواړي چې موږ په دوکه او چل کې د دښمن پر پله پل واخلو. ما د کلا قمندان ته د هغه د وکړو وړو سزا ورکړه، له دښمنه د هغه د خیانت بدل نسم اخیستلی. صدیق علي پر برج وختې، د دښمن د ستورو کښتیو نه 6 وړوکې کښتۍ د څنډې په لور روانې وې. په یوه کښتۍ کې سپین بیرغ رپېده. صدیق علي د دښمن د خبرولو لپاره د توپ د ډز امر وکړ. د توپ د غږ له اورېدو سره کښتۍ بېرته وګرځېدلې او د دښمن سترې کښتۍ ډزې پیل کړې. نږدې 1 ساعت وروسته د دښمن هغه کښتۍ هم بندر ته راورسېدې چې د شپې پر وخت یې د شمال د سمندر د څنډو پر پوستو ډزې کړې وې. په کلا کې د مړو شمېر تر 80 او د ټپیانو تر 1.5 پورې رسېدلی و. صدیق علي دوربین ورسره اخیستی و او په یوه برج کې ولاړ و. توپچیانو ته یې لارښوونې کولې. افتخار الدین په منډه ورغلی او تر څنګ یې ودرېدی. ویې ویل وګوره یوه کښتۍ څنډې ته رانږدې کېږي. صدیق علي خان ځواب ورکړ زه پوهېږم، خو هلته وګوره هغه 2 کښتۍ بېرته پر شا درومي. باور مې دی چې له هغو نه یوه ښه ویجاړه سوې ده. افتخار الدین وویل زه یوازې پر دې افسوس کوم چې تر اوسه هسې یو نندارچی یم، دریغه د توپک ګولې مې دښمن ته ورسېدلې. صدیق علي ځواب ورکړ ستا د ازمایښت وخت روان دی، د دې جګړې وروستۍ پرېکړه به په تورو او ټوپکو کېږي. صدیق علي دوربین پر سترګه کېښود او د سمندر لوري ته یې وکتل. ناڅاپه یې خپل شیر لوري ته د یوې خپې چیغې سره د چا د غورځېدو غږ واورېد چې مخ یې راواړوه. ولیدل چې افتخار الدین پړ مخې پروت دی. صدیق علي هڅه وکړه چې راجګ یې کړي او لاسونه یې په وینو لانده سول. د افتخار شا پر تخته واړوه او غږ یې پرې وکړ افتخاره. خو افتخار کومې بلې نړۍ ته رسېدلی و. د بیا په غرو نیولي غږ سپایانو ته وویل دی لاندې کوز کړي. صدیق علي څو شېبې هک پک ولاړ و. بیا دوربین پر سترګه کېښود او د سمندر په لور یې وکتل. لږ ځنډ وروسته د په لاس اشاره وکړه چې په یوه وخت فضا د کلا د توپونو په غړمبهار ډکه سوه. محترمو اوریدونکو، دا چې انګریزان به کلا ونیسي او کنه، صدیق علي به د کلا ساتنه وکړي او کنه، دا په راتلونکو برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.